د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. روسیه کې د طالبانو حکومت لوی سفیر او فوق العاده استازي پر دنده پیل وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل وایي د روسیې فدراسیون لپاره د افغانستان سفیر او فوق العاده استازي مولوي ګل حسن د سفارت له کارکوونکو سره په تعارفي ناسته رسما خپله دنده پیل کړه. هغه ویلي چې نوموړي د سفارت له ډیپلوماتانو او کارمندانو سره په دې ناسته کې څرګنده کړې چې د ورسپارل شوي دندې له مخې به د سفارت چارې په بشپړه ژمنتیا او له کارمندانو سره په پوره همکارۍ مخته وړي. بهرنیو چارو وزارت د روسیې فدراسیون لخوا د سفیر منل اغیزمن ګام بولي او تمه لري چې له دې مهم ګام اخیستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او بیلابیلو برخو کې اړیکې لا پراخي او پیاوړې شي. هرات والي له ایراني چارواکو سره د بیرته راستنېدونکو کډوالو د ستونزو د حل په موخه خبرې کړي. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د مشهد له والي د ایران د کډوالو له عمومي رئیس او په کابل کې د دې هیواد له سفیر سره د غارون سرحد کې ناسته وکړه. د هرات ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي د کتنه کې د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د اسانولو، د دوی تدریجي راستنېدو او شته ستونزو د حل په تړاو خبرې شوي دي. د یاد دفتر په وینا د هرات والي د رغونکي تعامل پر اړتیاو د کډوالو په چارو کې د ښه ګاونډیتوب پر اصل ټینګار کړی. ورته مهال ایراني چارواکو د سرحدي سیمې په پنډغالو کې د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو سربیره د افغان کډوالو د باعزته راستنېدو ته د زمینې برابرولو برخه کې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. روسیې له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې ازادي کړي. افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ ازادي کړي. ټاس خبري اجانس ته کابلوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړي د څرګندونې د دوحې کاري ډلو په ناسته کې کړي دي. هغه ټینګار کړی چې واشنګټن دې د افغانستان 10 میلیارډ کنګل شوي ډالر آزاد کړي. دغه راز نوموړي د هغو 2.5 میلیارډ ډالرو د بیرته ګرځولو غوښتنه کړې چې د سویس یوه بانک له لارې د افغانستان وجهي صندوق ته لیږل شوي دي. نوموړي ویلي چې مسکو هڅه کوي خپلو وړتیاوو ته په کتو د افغانستان په اقتصادي وده کې ونډه واخلي. بریتانیا د افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه وتړل. د راپورونو له مخې د بریتانیا حکومت د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو او هڅو ملاتړ کړی و په دغه هیواد کې د بیا میشتېدنې پروګرامونه په ناڅاپي ډول وتړل. د یادې پریکړې اعلان د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا د نویو کډوالو د قوانینو د تشریحي مسودې له لارې شوی دی. د راپور له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت د افغانانو د لیږد ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیږد او د مرستې تګلاره نومیږي پرون د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته د نویو غوښتونکو پر مخ وتړل شو. د نویو مقرراتو له مخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2020 کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 2025 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي دي. د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیا ادارې یوساید په رسمي ډول خپل ټول فعالیتونه بند کړل. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې پراختیایي بشري او ټولنیزې مرستې پلي کول خپل فعالیتونه په رسمي ډول بند کړي دي. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو نن د یادې ادارې د رسمي تړلو له اعلان سره سم وویل چې د امریکا د څو لسیزو بهرنۍ مرستې د دغه هیواد لپاره کومه ځانګړې پایله نه ده وړاندې کړې. هغه ویلي چې د امریکا راتلونکي نړیوال مالي ملاتړ به محدود وي او په وینا یې یوازې هغو هیوادونو ته به ورکول کیږي چې د امریکا د ستراتیژیکو موخو ملاتړ کوي. یوساید په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې په سلګونه میلیونه ډالر لګولي او د روغتیا، ښوونې، کرنې، د ښځو د حقونو، اقتصادي پرمختګ او ټولنیزو خدماتو په برخو کې پراخ پروګرامونه پلي کړي دي. ایران یو ځل بیا فوردو اتومي بټۍ ته تجهیزات استولي. د وال سټریټ ژورنال لخوا ترلاسه شوي سپوږمکي انځورونه ښیي چې ایران د فوردو اتومي تاسیساتو کې یو نوی سړک جوړ کړی او سیمې ته یې موټر او تجهیزات لیږدولي دي. د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ ویلي چې سیمې ته نږدې موټر ښایي د کار ساحه چمتو کوي، څو کامرې یا انساني ځواک سوري شویو سیمو ته واستوي او د ځمکې لاندې تاسیساتو د زیان کچه وارزوي. د جون په 22مه د امریکا اوږد واټنه الوتکو پر دې تاسیساتو 12 لوی بمونه وغورځول. ټرمپ او امریکایي چارواکي وایي چې د فوردو، نتنز او اصفهان په مهمو ځایونو کې د بمونو او کروز توغندیو ویشتلو د ایران اتومي وړتیاوې ویجاړې کړي دي.
امریکا کې 2 تنه چین ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت ویلي د یوان سیچین او لیرن لای په نامه 2 چینایي وګړي د امریکا سمندري ځواکونو او د ملي امنیت په اړه د حساسو معلوماتو راټولولو په تور نیولي دي. د اعلامیې له مخې د دوی د تېرې جمعې په ورځ نیول شوي او د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د محکمې لومړنۍ غونډې ته وړاندې شي. د امریکا څارنوالانو په وینا چین او لای ګواښل شوي چې د امریکا د پوځ محرم معلومات ترلاسه او د فعال پوځي پرسونل ګمارنې هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 28مه د چین د دولتي امنیت وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې CIA هڅه کوي د استخباراتي غلا، نفوذ او تخریب له لارې په پرله پسې ډول د بیجینګ پر وړاندې اقدامات ترسره او چین محدود کړي. اسرائیل له حماس سره د 2 میاشتني اوربند له شرایطو سره توافق کړی. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې اسرائیل له حماس سره د 80 ورځني اوربند د نهایي کېدو لپاره له شرایطو سره موافقت کړی. هغه له حماس غورځنګ څخه هم غوښتي چې شرایطو ته غاړه کیږدي. ټرمپ زیاته کړي په دې موده کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ټولو خواو سره همکاري وکړي. هغه ویلي قطر او مصر چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې کړي دغه نهایي وړاندیز به وړاندې کړي او هیله ده چې حماس د منځني ختیځ د کامیابۍ لپاره دغه هوکړه ومني ځکه له دې غوره توافق به ترلاسه نه شي. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د مصر بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعطی څرګنده کړې وه چې په غزه کې د اوربند د یوې نوي احتمالي تړون پر مسوده کار روان دی چې پیل به یې د 80 ورځو لنډمهاله اوربند څخه وشي او تمه ده چې له هغې وروسته به د تړون بل پړاو لپاره پرمختګ وشي. پینټاګون له اوکراین سره د دفاعي توغندیو مرستې وځنډولې. پولیټیکو امریکایي رسنۍ ته باوري سرچینو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت زیرمو کې د وسلو کمښت له امله له اوکراین سره د ځینو دفاعي او رهبري شویو توغندیو مرستې وځنډېدې. دا مرستې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د یوې سروې له مخې د امریکا په زیرمو کې د توغندیو کمښت په اړه اندېښنې راپورته شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی او تازه یې د یوه بل ښار نیولو ادعا کړې ده. په همدې موخه اوکرایني چارواکو د خپلو ملاتړو غوښتي چې دفاعي برخه کې ملاتړ زیات کړي. 28 میاشتې وړاندې روسیې په رسمي ډول پر اوکراین برید وکړ او تر دې مهاله څو ځله خبرې شوي خو دایمي اوربند نه دی رامنځته شوی. د قطر وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر عبدالرحمن آل ثاني ته د تیپیراري نړیوالې سولې جایزه ورکړل شوه. د جایزې د ورکړې پروګرام مسؤلینو ویلي چې قطر په وروستیو میاشتو کې په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او د نړیوالې سولې لپاره یې هڅې ستایل شوي دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مراسمو ته د وینا پر مهال ویلي چې سوله له جګړې ډیره سخته ده او نن سبا ډیر قوانین تر پښو لاندې کیږي خو ډیر کم خلک ځوابګویه دي. د تیپیراري نړیواله جایزه له 1984 کال راهیسې هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د نړیوالې سولې، بشردوستۍ او منځګړیتوب په برخه کې ارزښتناکې لاسته راوړنې ولري. قطر په تیرو کلونو کې د افغانستان، سوډان، لبنان، فلسطین او نور انجمنو قضیو په حل کې منځګړیتوب کړی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ وروستی اوربند چې د سیمې د کړکېچ د پراخېدو مخه یې ونیوله د قطر د فعالې ډیپلوماسۍ وروستی مهم اقدام ګڼل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون 3 کاله وروسته ټلیفوني خبرې کړي. د ټاس دولتي خبري اژانس ته راپور له مخې دا تماس نن ترسره شوی او پکې دواړو مشرانو د نړیوالو مسایلو په ځانګړې توګه د اوکراین د روان وضعیت په اړه خبرې کړي دي. په دغه ټلیفوني تماس کې پوتین د اوکراین جګړه د غرب د روسیې ضد سیاستونو مستقیمه پایله بللې ده. پوتین ویلي لویدیځ هیوادونه نه یوازې د اوکراین جګړه اوږدوي بلکې د روسیې د منځوي کولو هڅې هم کوي چې دا یوه خطرناکه لوبه ده. د تماس نور جزئیات نه دي افشا شوي خو کرملین وایي چې پوتین او ماکرون دواړو د خبرو اترو دوام ته لیوالتیا ښودلې او ژمنه یې کړې چې له ډیپلوماتیکو لارو د شخړو د حل لپاره هڅې روانې وساتي. فرانسه د اروپایي ټولنې او ناټو یو کلیدي غړی هیواد دی او د ماکرون حکومت تل هڅه کړې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب وکړي خو د اوکراین جګړې دا هڅې اغیزمنې کړې دي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.